الله رب العالمین مونږ او تاسو ته د ختم نبوت په خاطر د خپل ژوند یو څو غړی یو څو لمحات وقف کولو توفیق نصیب وفرمایلو. حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بفرمایل یو غنټه چې چا د ختم نبوت دفاع کې تیرا کړلا رب ذوالجلال بهغت شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیب کړي. ډیر خوش قسمت دي هغه خلق چې د هغې صبح او شام په دغه عظیم خدمت کې الله رب العالمین قبول کړي دي. بهاولپور کې عبدالرزاق په نوم باندې یو سړی او د مرتد شو، قادیانیت قبول کو او مرزا غلام قادیانی ته العیاذ بالله پیغمبر ہوئی. هغه ته په نکاح کې مولوی الهی بخش خپل لور ورکړی وه غلام عایشه د هغې نوم و، او هغه عایشه د هغې نکاح دا شوی وه په ماشوموالي کې بلوغ ته رسېدلو سره هغې ووی زه د دې خاوند سره په نکاح باندې نه یم خوشحاله. لہذا مقدمه عدالت ته لاړه. د یوې مؤمن زنانه د یو قادیانی مرتد د نکاح نه د ازادۍ مقدمه دایره شوله. قادیانیان ټول لاړل احمدپور شرقیه کې چې کوم عدالت و په هغې کې یې کیس جمع کړلو. بل طرف ته د ختم نبوت د وکالت دپاره د ټولو علماو په اتفاق سره د حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه انتخاب وشو. دا هغه عظیمه ہستی دا چا بارے کہ جب حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایل یہ صحابہ کرام کی جماعت سے چھوٹ جانے والی شخصیت ہے. ددی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ علمی تدبر تا، دد دیانت تا، دد تقوا تا، دد پرهیزګاری تا، دد بصیرت تا، دد جرأت او استقامت ته چې ګورو مونږ ته پکې د صحابه کرامو جھلک دا پکې راته ښکاري. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تشریف راوړو. د ختم نبوت اجتماع دا بهاولپور دی، غیر چاپیره یو گونج خور شوی دی چې دلته د یو قادیانی مرزایی او د یو مومن مسلمان ترمنځ مقدمه ده، او په هغې کې مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه د امت مسلمه د طرف نه وکیل دی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ چې سرنگ سٹیج ته تشریف راوڑو وہی فرمایل خونی بواسیر سے میری آدھی جان چلی گئی ہے، لیکن میرے پاس چونکہ کوئی توشہ آخرت نہیں تھا، میں خالی ہاتھ اللہ کے ہاں جانے والا ہوں. میں نے سمجھا کہ میں کچھ لمحات اپنی زندگی کے ختم نبوت کی پہرےداری پہ دے دوں، اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ ختم نبوت کے ان کچھ لمحات کو روز محشر اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ ربا انور شاہ کچھ بھی ساتھ نہیں لایا ہے، بس کچھ لمحے ختم نبوت کی پہرےداری میں گزارے تھے، اس کی برکت سے میری مغفرت فرما. اور بیا او فرمایل مجھ پر یہ بات کھول دی گئی ہے، دا خبر په ما باندې واضح کړل شوې ده چې کوم امتی د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د ختم نبوت دفاع و پہراداری اون کړلی شي تو گلی میں گھومنے والا کوئی عام کتا بھی پھر اس سے بہتر ہے. په دې لارو کوڅو کې ګرځېدونکي را ګرځېدونکي سپي بیا د هغه نه بهتر دي. دا د هر امتی فریضه ده، دا د هر امتی ذمہ داری ده. د دواړو جهانو د سردار مبارک په ختم نبوت باندې پهره ورکول، د هغې دفاع کول، د هغې حفاظت کول، د هغې چوکیداری کول. او بیا یې وفرمایل چې د قرآن کریم خدمت کول هم د دین ډیر لوی خدمت دی. د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تدریس کول، تعلیم او تعلم کول دا هم ډیر لوی خدمت دی. د دین په ټولو شعبو کې کارونه کول دا ټول ډیر لوی خدمتونه دي. خو د ختم نبوت خدمت کول دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ذات اقدس تحفظ کول دي، دا د هغې د ذات مبارک دفاع کول دي، دا د هغې د ذات مبارک خدمت کول دي. لہذا د هغې د اقوالو د خدمت نه، د هغې د اعمالو د خدمت نه، د هغې د ارشاداتو د خدمت نه، د هغې د ذات مبارک په خدمت کې
ډیر لوی اجر او ثواب دی الله رب العالمین په نزد باندې لیکلی شوی دی. دی وجې نه زما محترم ورونو دا نن چې کوم خوشبو مونږ او تاسو په دې محفل کې محسوسو دا خوشبو منسوبه ده جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم ته. دی مجلس کې چې ناست یې خبریم ډیری په توجه اورئ خو ژبه خپله لمده ساتئ په درود پاک باندې په درود شریف باندې صلی الله علیه وسلم دا ډیر زیات وایه. زما محترم ورونو دې سره الله رب العالمین د خپل محبوب پاک صلی الله علیه وسلم په ذکر سره د هغې په درود شریف سره د هغې په یاد سره الله رب العالمین وباګانې ختموي مصیبتونه الله رب العالمین ختموي. یو وخت کې هندوستان کې تانبون کې ډیر لوی وبا د طاعون راغله لوی افراتفری جوړه شوله لوی خلق په هغې کې روزانه دا به مړه کېدل. هغه وخت کې د دواړو جهانو د سردار مبارک یو حقیقي عاشق حضرت مولانا شاه اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه کتاب لیکلی شوی او د هغې کتاب د هغې نه استفاده شروع کړله او د هغې نوم یې کېښودلو نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی الله علیه وسلم د خوشبو خورول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یاد باندې تاریخ لیکلی دی. مولانا شاه اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه چې با کله هم په کومه ورځ باندې په هغه کتاب کې یو صفحه نیمه ولیکله اتفاقیاتو گیر چاپیره به د مرګ خبرونه ډېر کم راتلل. کومه ورځ باندې به په هغې کې ناغه راتلله وبا به ښه تیزېدله. چا ورته وویل حضرت جی دا تاسو چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په مدح او په صفت کې کوم کتاب لیکل شروع کړي دي کومه ورځ باندې تاسو هغې ته وخت ورکئ د هغې د برکته الله رب العالمین د وبا کې کمی راولي. مولانا اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه هغه کتاب مسلسل لیکل شروع کړل او بیا یې د هغې د تلاوت او د هغې د ذکر کولو د هغې د ورد کولو خپل حلقه احباب ته د هغې خصوصي هدایات جاری کړل. تاریخ لیکلی دی چې گیر چاپیره ټولې علاقې د طاعون د وبایي مرض نه متاثر شولې. البته کوم علاقه باندې چې حضرت مولانا شاه اشرف علي تهانوي صاحب رحمت الله علیه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په مدح کې کتاب لیکلو هغه علاقه الله رب العالمین د هغې وبایي طاعوني مرض نه محفوظ او مامونه وساتله. د دواړو جهانو د سردار مبارک ذکر دې سره خوشبو راځي دې سره د الله رب العالمین د طرف نه رحمتونه او برکتونه نازلیږي. زما محترم ورونو دا زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده. الله رب العالمین د خپل ژوند یو څو لمحات مونږ او تاسو ته د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په چوکیدارۍ کې نصیب کړل. ډیره اسانه عقیده ده. ختم نبوت عقیده څه ته ویل کیږي؟ دې ته ویل کیږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا خاتم النبیین دی دا اخرنی پیغمبر دی د هغه نه وروستو بل نوی راتلونکی پیغمبر په دنیا کې نشته دی. دغه عقیدې ته عقیده د ختم نبوت ویل کیږي. چا چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه وروستو دعوه د نبوت کړې ده دا دجال دی دا کذاب دی او چا چې په ایمان راوړی دی کو دی مسلمانو نو دی مرتد شوی دی او کو دی غیر مسلمو نو دی خو اسی بیا کافر دی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د دغه غلطو عقایدو نه حفاظت نصیب فرمایي. او بیا زما محترم ورونو په دا 13 صدۍ کې په سن 1880 کې چې کومه فتنه د مرزا غلام قادیانی دجال پیدا شوله د مرزا غلام مرتضی په کور کې او بیا په سن 1901 کې هغه دعوه د نبوت وکړله او دای وویل چې زه د الله رب العالمین د طرف نه رالیږلی شوی پیغمبر یم استغفر الله العظیم او خپلو مکتوباتو ته خپلو تحریراتو ته د وحی نوم ورکړلو او خپل کتاب ته د قرآن کریم درجه ورکړله خپلو بیبیانو ته د ازواج مطهراتو درجه ورکړله. او زما محترم ورونو هغه بدبخت انسان چا چې په ایمان راوړو هغې ته د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین درجه ورکړله. ګورداسپور بھارت کې په قادیان قصبه کې چې پیدا شوی هغې ته د مکې مکرمې درجه ورکړله. ربوي قادیان ته چې هجرت کړو او دلته چینی ورته راغلی دې ته د مدینې طیبې مرتبه او درجه دای ورته د هغې دعوه یې وکړله. په کوم قبرستان کې زما محترم ورونو په کوم قبرستان کې چې هغه خپل مړي مرداران دفن کړي دي
هغه ته د جنت البقی د هغه درجه او مرتبه او د هغه نوم دعوه دای ورل ورکړه. مسلمانانو له دغه فتنې خلاف را پاسېدل دي، په خپل خپل حلقه اثر کې د هغه خلاف آگاهی مهم چلول دي. نوجوانان سټوډنټان په خپل تعلیمي ادارو کې چلی، لیکچرران او پروفیسوران او ټیچران هغه به د خپل درس او د ټیچینګ په دوران کې دا نوې کل خبري، علما به خبري، زمیدار به خبري، دا د ټول امت فریضه ده د نبی علیه السلام مبارک په ختم نبوت باندې پهرداری ورکول. دا یوازې د مولانا قاری کرام الحق صاحب ذمہ داری نه ده، دا یوازې د پیر صاحب ذمہ داری نه ده، دا یوازې د دغه علماء کرامو ذمہ داری نه ده، دا زمونږ او ستاسو د ټولو مشترکه ذمہ داری ده. رب ذوالجلال د دغه ذمہ داری د ادا کولو مونږ او تاسو ته توفیق نصیب فرمایي. او زما محترم ورونو، په دغه وخت کې د دغه آگاهی د پاره د عوامي اجتماعات شروع دي. ان شاء الله په 10 اکتوبر باندې په مردان کې یو ډیر لوی اجتماع په دغه حواله باندې منعقد شوی دا. زما یقین دا ده رب ذوالجلال با الله رب العالمین با د خپل رحمت فرشتي په دغه اجتماع باندې د صاحبان جوړېدلو د پاره را لېږي. دا به دومره قیمتي اجتماع وي، دې کې به اهل الله راځي، دې کې به قرآن کریم والا سینې موجود وي، بخاری والا سینې به موجود وي، ترمذی والا سینې به موجود وي، دې کې به الله ته د شپې جوړېدونکې سترګې موجود وي، دې کې به الله رب العالمین ته د تهجد په وخت کې اوچتېدونکې لاسونه موجود وي، دې کې به ډېر لوی نیک نیک خلق راځي. دې اجتماع کې شرکت د وجه نه به الله رب العالمین د شرکت کوونکو خلقو په حق کې د رحم فیصلې فرمایي ان شاء الله. لہذا مونږ او تاسو به دا عهد کو چې د 10 اکتوبر دغه اجتماع لبا ان شاء الله د مردان عیدګاه ته مونږ او تاسو حاضری خپل یقین کو به ان شاء الله که خیری د عام ورونو ته دا درخواست کوم شرکت به کې کوي ان شاء الله. الله رب العالمین دې زمون او تاسو د دنیا او د آخرت د خیر فیصلې نصیب فرمایي. مونږ او تاسو ډیر ګناهګار یو. زما محترم ورونو، زمونږ او تاسو سره اخیری سهارا دادا چې د محشر په میدان کې د هر طرف نه زمونږه امید ختم شي، زمونږ تمه قطع شي. مونږ به په خپل په مړو مړو سترګو د مدینه جانان ته ګورو، مونږ به په مړو مړو سترګو نبی مهربان ته ګورو چې مونږ ته بر دغه عظیم هستی شفاعت دا برته الله رب العالمین نصیب کړي. دغه زمونږ اخیری سهارا ده. الله رب العالمین دې دغه اخیری د سهارا د چوکټ نه مونږ او تاسو نه محروم کړي. او رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته د دواړو جهانو د سردار مبارک عشق او محبت نصیب فرمایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.